او د خلکو د بعض خلکو د افکارو برخلاف د تقریبا پای ته ورسول. هغه غلې نه شوه. زه به ابتداً شکل تاسې ته دا جریان عرض کړم. دغلته تقریبا 14 میلیونه ډالر د دولت په خلکو باندې پاتې وو چې ځمکه یې اخیستې وه مګر پیسې نه تحویلولې. تقریبا 700 میلیونه افغانۍ کېدې. ما دې کار ته اقدام وکړ او په اوله مرحله کې مې تقریبا 280 میلیونه افغانۍ په خلکو تحویل کړې. وروسته یو سلسله مشکلات رامنځته شول چې یو تعداد خلک د همدغو کسانو نه چې په شیرپور کې د دولت ځمکه نیولې ده، دا جناب رئیس جمهور ته ورغلل چې په هغې کې بعضې ډېر غټ دولتي کارکوونکي هم وو او ورته یې وویل شاته یو پیسې نه لرو، فقیران یو، دغه د دغه ځمکې پیسې تحویلولی نه شو، موږ سره په اوږده قسط مثلا په 30 کاله قسط دا معامله باید وشي، یعنې دا پیسې رانه واخیستل شي. زه رئیس جمهور وغوښتم دا خلک ورسره په صالون کې ناست وو. ما ته یې وویل چې دې خلکو سره څه کوئ؟ ما جناب رئیس جمهور ته وویل چې دغه خلک چې موږ او تاسې یې ګورو دا بې بضاعته نه دي او دوی باید خپلې پیسې ورکړي. هغه راته وویلې یو لوړپوړی مقام و چې ده سره ښه کښېنه او یو مسأله ورسره وسنجوه. هغه سړی ما راوغوښته خپل دفتر ته او بیا ما ورته وویل چې زه یو پټ کمیسیون جوړوم چې تر څو رښتیا هم بې بضاعته خلک په دې خلکو کې معلوم شي. دغه کمیسیون چې د ښاروالۍ خلک هم پکې وو، د نواحیو خلک پکې وو او د ښاروالۍ د مرستیانو له ریاست باندې مې دا کمیسیون جوړ کړ. هغوی مطالعه وکړه. د مطالعې په نتیجه کې 11 کسه بې بضاعته ښکاره شول او نور ټول یعنې داسې کسانو چې باید پیسې ورکړې وی. ما دا خلک بیا دوباره له جل باندې ونیول، بیا مې پیسې تحویل کړې. ورباندې بالاخره داسې مرحلې ته ورسېدو چې د ماتې لرې کېدلو نه تقریبا یوه هفته مخکې فقط څو زورور کسوي حال یو په دغه شیرپور کې 10 نمرې 8 نمرې 6 نمرې دغسې ځمکه لري دا پاتې وو. د نورو پیسې تحویل کړې. دوی ته مې هم اخبار ورکړ چې که چېرې تر بلې هفتې پورې خپلې پیسې تحویل نه کړي د دوی نومونه زه په مطبوعاتو کې اعلانوم. بیا نو هماغه و چې زه بیا هغه هفته پاتې نه شوم چې د نومونه د دوی نومونه اعلان کړم. اما برعکس د هغو خلکو د ادعا چې وایي چې زه په شیرپور کې ناکام شوی ناکام شوی نه یم، ما تقریبا د 700 میلیونو افغانۍ له جملې نه له 600 میلیونو نه زیاتې افغانۍ د دولت واخیستې او خزانې ته مې تحویل کړې. ثابت صاحب څرنګه چې پوښتنې ډېرې دي او وخت موږ او تاسو 1 ساعت وخت لرو، په دې اساس باندې لنډه به هغه وایو. ته د یو افغان حقوقپوه په افغانستان د اوسنیو حالاتو کې د اوسنۍ ټولنې تحلیل او تجزیې په اساس باندې یو جمهوري نظام د افغانستان لپاره ګټور ګڼي که یو پارلماني؟ شینواری صاحب که چېرې زه جمهور شم نو زه به که څه هم دا باندې موږ د بعضې بهرنیو دوستانو خوښه نه وي خو هغوی ته سړی قناعت ورکوي، نو زه به پارلماني نظام راولم. په دې معنا چې صدراعظم به شورا ته مسؤول وي او شورا به هم د صدراعظم له نفوذ لاندې. په دې معنا چې یعنې که چېرې داسې وایم چې هغه چک اینډ بالانس ورته وایي، دوی یو بل باید په خپل یو بل باندې اثر واچوي. اوس موږ داسې یو حالت کې شورا راته ټاکل کېږي تر 5 کالو پورې موږ مکلف یو چې هغې شورا سره سازش وکړو. حتی شان د اساسي قانون له مخې رئیس جمهور تقریبا غیر مسؤول شخصیت ده. په دې معنا چې په استثنا د 3 خاصو مواردو چې هغه د جنایت ارتکاب ده، د بشریت په ضد د جنایت ارتکاب ده او د ملي خیانت ارتکاب ده. له دغو حالاتو نه پرته نور رئیس جمهور غیر مسؤول ده. اما دلته که څه هم تا ما ته وویل چې خبرې به لنډې کوو، زه فقط دغه غواړم چې یو توضیح یوه لنډه حقوقي توضیح ورکړم. مهرباني. اصلا یو حقوقي اصل ده هغه دا ده چې څومره چې د صلاحیت لوړېږي په هغه اندازه مسؤلیت ورسره لوړېږي د یو مقام. مګر دغه اصل زموږ اساسي قانون کې متاسفانه په پام کې نه ده نیول شوی. په دې معنا چې
رئیس جمهور د اساسي قانون له مخې تمام صلاحیتونه اجرایه حتی قضایه په